امن یو مسلک دی، ما پې کلک ایمان راوړی دی او ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی. د باجوړ په خاوره باندې د امن دپاره ستاسو احتجاجونه، ستاسو لاریون، ستاسو بیانیه که هغه په نېشنل میډیا ده که په انټرنیشنل میډیا ده، خو د باجوړ په امن دپاره تاسو ډیر زیات کار کړی دی. خو دا خلک لا ستړی نه دی. که چیرې په دې راروانو انتخاباتو کې که ستاسو چېرته ټاکنې کیږي نو تاسو به د کومه بنیادي چې کومه ستونزه ده د باجوړ د خلکو سره ده نو هغه ستاسو په نظر کې ده، تاسو به مخکې څه کول غواړئ دغې دپاره؟ موږ چې کوم منشور اعلان کړی په صوبایي کچه او بیا د باجوړ دپاره ضلعي منشور موږ اعلان کړی، 2 ساده نکتې دي. هیڅ څه د راکټ سایز فلسفې موږ ولس ته نه بیانوو. په دې ولس پوهې که ولس باید چې پوهې شو لومبې په خپله خاوره باندې امن څنګه ټینګېدی شي، امن څنګه راتلی شي، د هغې دپاره لارې چارې مقرر دي، ذمهوارۍ د هغې دپاره ټاکل شوي دي. هغه ذمهوارو ته ریاست د ریاست ادارې او زموږ ټولنیز سماج د ولس بیدارۍ دا راښکل دي. په لومبي ځل باندې د امن پاڅونو او پرلتونو په شکل کې جنګي بیانیه چې چیلنج کړی شوله. د نوي جنګ یو امکانات شته دی په دې منطقه کې، کم از کم د هغې وړاندې یو دیوال په څه نه څه شکل کې بنیاد کړل شو. که بیا یو بد حالت راځي نو په دې قام کې به یو شعور پاتې، موږ دا اراده لرو، د عزم لرو چې د جنګي بیانیو دغه بیانیه به ریز مریز کیږي د قام په بیدارۍ باندې. دویمه ساده خبره چې کوم ده چې موږ غواړو چې د وطن د امن سره سره لازم چې کوم دی اقتصاد دی. اقتصاد چې رانشي، کارخانه چې پیدا نشي، زراعت چې جوړ نشي، د افغانستان سره تړلې لارې جوړې نشي، دغه رنګې اکنامیک زون رانشي، بجلي رانشي، باجوړ ته ګیس رانشي، پوهنتونونه کالجونه رانشي، نو ستا د وطن نه کډوالۍ هم نه ختمیږي او ستا وطن ته د بار نه څوک سرمایهکارۍ له هم نه راځي. موږ ګورو د باجوړ نه هره ورځ بسونه ډکېږي چې پیدا یې دا بسونه روان دي ښکته. خو یو بس هم موږ ونه لیدو چې د کراچۍ او د پنجاب نه رالی او په پیښه باجوړ کې کوز شو وایي چې دلته کاروبار کومه. چې راځي نو په موږ د باچایي دپاره خلک راځي. نو زما په خیال باندې چې موږ د امن دپاره بیدارۍ راولو او اقتصادي پرمخ ته لارې چارې کولاو کړو. ذریعه د دې دا ده چې په 8مه فروری باندې ولس سمه فیصلې وکړي. د لاټین دا نښه چې کوم ده د رڼا په شکل کې دا منشور لري، دا پروګرام لري د دې خاورې په، دا جذباتي عمل نه دی، دا تحریک چې کوم دی د عوامي نېشنل پارټۍ په شکل کې د دې خاورې د مسایلو لپاره ادراک لري او هغه ادراک چې کوم دی په عمل باندې بدلول دا د ولس د فیصلې سره تړل شي. زما په خیال باندې موږ په تاریخ کې یو کردار جوړو، یو حق ادا کوو. فیصله د ولس سره ده. که ولس شانداره فیصله وکړه زموږ مزل بلند شي. که ولس په فیصله سازۍ کې تاخیر کوي، فیصله سازۍ کې غلطۍ نه کوي نو مزل به جاري، ستړي کېږو به موږ نه، بیخي په دې باور دی، دمه کېږو به هم نه، قلاریږو به هم نه، خو دا مزل به اوږد شي. چې مزل د قام د امن اوږد کېږي او د اقتصادي پرمختګ نو قام به تاوان ته ځي، خاوره به تاوان ته ځي لکه څنګه یې شینو. خو په کار دا ده چې موږ احساس وکړو په حیث د قام بیدارۍ راولو. ډیره زیاته مننه کومه. ډیر زیات سوالونه دي زموږ په ذهنونو کې چې هغه موږ مولانا صاحب ته کیږدو، خو د وخت د کمۍ د وخت نه یو ځلې بیا موږ په دغه شعر سره دغه خپلې خپرونې ته تیږ ږدو چې د وطن هر یو ځای مې جنت البقي دی، خو په ځان مې پکې شک د دوزخي دی. باوجود د دومره ډېرو وسایلو زموږ رزق په پنجاب او په سعودي دی. ډیره زیاته مننه مولانا صاحب، کور مو ودان.